د ایران بالاخره د بابوجي کلي ته پام شو او دننه په پاکستان کې د ملل متحد سازمان ډیر شدید ویشتی دی. د هرمز په تنګي کې بیا د تیلو یوه ستره بیړۍ ویشتې ده او ټولو ته یې اخطار ورکړی چې نور به د دې تنګي نه تیریږي. دوبۍ یې بیا دومره درزولې چې اوس عربي هیوادونه سره بیړنۍ ناسته نیسي او سعودي عربستان ویلي چې که چیرته اړتیا شوه دوی به په ایران حمله وکړي ترڅو د ځان نه دفاع وکړي. پوتین بیا پزشکیان سره اړیکه نیولې او د ایران د مذهبي مشر وژنه یې بشري جنایت بللی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي چې د امریکا د خبرو پر مهال پر ایران باندې برید ورته د نه منلو وړ دی. د شمالي کوریا مشر ویلي دی چې د ایران په مذهبي مشر باندې برید بشري جنایت دی او که چیرته اړتیا شوه کیدای شي دا هم جګړې ته راودانګي. دا سړی خو د خدای نه غواړي یو چا سره جګړه وکړي خو څوک یې ورسره نه کوي. په امریکا کې د نیویارک ښاروال ممداني بیا ویلي دي چې دا جګړه غیر قانوني ده او د امریکا د خلکو د خوښې بغیر ترسره شوې ده. مهمه خبره په دې خبر کې دا ده چې تر اوسه پورې هیڅ مسلمان هیواد د ایران د مذهبي مشر مړینه نه ده غندلې او ټول په کنجونو کې ناست دي سیل کوي په شمول د رجب طیب اردوغان او بابوجي چپه خوله دي. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته ووایاست.